دا سوکې زما په زړه کې خښې که چې سرې شي دا سوکې زما په زړه کې خښې که چې سرې شي سینګار دی خو لږ نور غواړي سینګار ستا باڼه او شاکره زه چې کله د بل چا سترګو ته ګورم شاکره زه چې کله د بل چا سترګو ته ګورم نو سترګو ته مې ودرېږي تیار ستا باڼه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مینوالو میا ایاز احمد ما د میا ټي وي د یوې نوې خپرونې سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. نن د باجوړ د سیمې نه بټخېلې ته راغلی یم او د بټخېلې د سیمې د ادب د میدان یو پیژندلی نوم د شعرونو نه به تاسو ته پته لګېدلي د اقبال شاکر صاحب خوا ته راغلی یم او د هغه په حجره کې ناست یو. نن به دا خپرونه د هغه سره دوام لري او د هغه نه به د ادب په حقله باندې هم او د شاعرۍ په حقله د هغه خوندور شعرونه به هم ستاسو سره شریکو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اقبال شاکر صاحب تاسو ته د میا ټي وي په پروګرام کې هرکلی وایم. ډېره زیاته مننه تا ته او نوشاد کې مور ته او ټولو ملګرو ته زه دلته په راتلو باندې په خیر رالی وایم او د میا ټي وي چې څومره کتونکي او اوریدونکي دي هغوی ته زه سلامونه وړاندې کوم او د اختر موقع ده د اختر مبارک. د خپلې شاعرۍ کم غزل یا کم انتخاب هم کړی دی چې د خپل شاعر ته خو ټول غزلې ښې ښکاري ټول شعرونه ورته ښه ښکاري تاسو به زموږ سره کم غزل د مینوالو سره ډالۍ کوئ هغې سره به شریکوئ؟ ډېره مننه. بس د کومه زما ډایري چې ده د کورم راوړم د هغې نه درته دوه څلور شعرونه تاسو سره شریکوم. دا یو غزل دی چې دنیا وا خامخا به چا په چا پورې خندل دنیا وا خامخا به چا په چا پورې خندل زه څومره بختور وم تا په ما پورې خندل دنیا وا خامخا به چا په چا پورې خندل زه څومره بختور وم تا په ما پورې خندل او خبره که د ظرف شي او د وخت شي منطقي وه خبره که د ظرف شي او د وخت شي منطقي وه بیګا ورورکي د نور رڼا پورې خندل خبره که د ظرف شي او د وخت شي منطقي وه بیګا ورورکي د نور رڼا پورې خندل او جانان به د سپرلي سره نخرې پیښې کولې جانان به د سپرلي سره نخرې پیښې کولې جانان به د ګلونو په خندا پورې خندل. او دا شعر دی چې د مینې لیوني د دار په سر په پوره صدق د مینې لیوني د دار په سر په پوره صدق په زړه کې د خپل جرم په سزا پورې خندل د مینې لیوني د دار په سر په پوره صدق په زړه کې د خپل جرم په سزا پورې خندل او رنځوري شانت مور د بېوسۍ جړه کوله رنځوري شانت مور د بېوسۍ جړه کوله رنځور شانت بچي ورته پخوا پورې خندل رنځوري شانت مور د بېوسۍ جړه کوله رنځور شانت بچي ورته پخوا پورې خندل او انسان و خو د خپلې مرتبې نه خبر نه و انسان و خو د خپلې مرتبې نه خبر نه و دنیا ته غاړوتی و دنیا پورې خندل انسان و خو د خپلې مرتبې نه خبر نه و دنیا ته غاړوتی و دنیا پورې خندل او چې زه در پورې خاندمه او ته راته مسکې چې زه در پورې خاندمه او ته راته مسکې شاکره څومره خوند کوي په تا پورې خندل چې زه در پورې خاندمه او ته راته مسکې شاکره څومره خوند کوي. نورم ډېر څه واوري کم غزل به بولي چې هغې ته ډالۍ کې مینوالو ته چې موږ هم واورو خوندونه ترې واخلو مینوال هم ترې خوندونه واخلي. دا یو غزل دی بس دا غزل کې هم بلا شعرونه دي چې دغه سړي چې په زړه غشی د ارمان خوړلی دغه سړي چې په زړه غشی د ارمان خوړلی دغه سړی دی تورو سترګو د جانان خوړلی او هغه بېنیازه لالې څوک چرته نظر نه کي هغه بېنیازه لالې څوک چرته نظر نه کړي هغه د ځان نه خبر نه دی او ما ځان خوړلی هغه بېنیازه لالې څوک چرته نظر نه کړي هغه د ځان خبر نه دی او ما ځان خوړلی او یو ځل دې راشي خیر دی
3 روژې به زه ونیسم یو ځل دې راشي یو ځل دې راشي خیر دی 3 روژې به زه ونیسم چا وی سپرلی دلته راتللو ته قرآن خوړلی یو ځل دې راشي خیر دی 3 روژې به زه ونیسم چا وی سپرلی دلته راتللو ته قرآن خوړلی او یو ځل دې راشي خیر دی 3 روژې به زه ونیسم چا وی سپرلی دلته راتللو ته قرآن خوړلی او دغه سړي په ترخه خوله باندې خپل کور ونه خوړ دغه سړي په ترخه خوله باندې خپل کور ونه خوړ او دغه سړي په خوږه خوله باندې جهان خوړلی دغه سړي په ترخه خوله باندې خپل کور ونه خوړ دغه سړي په خوږه خوله باندې جهان خوړلی او د جوارګر لالي د لاسو میخکې ښکلوي د جوارګر لالي د لاسو میخکې ښکلوي خبر ته نه د لیونی سر یې پیزوان خوړلی د جوارګر لالي د لاسو میخکې ښکلوي خبر ته نه د لیونی سر یې پیزوان خوړلی او د انسان سر نه چا خوړلی نه خوړلی شي څوک نه چا خوړلی نه خوړلی شي څوک د انسان سر په هر ډګر باندې انسان خوړلی د انسان سر نه چا خوړلی نه خوړلی شي څوک د انسان سر په هر ډګر باندې انسان خوړلی او ته یې د چا په شانتې ولې احسانمن نه شولې ته یې د چا په شانتې ولې احسانمن نه شولې شاکره تا خو هم نمک داغ خان خوړلی ته یې د چا په شانتې ولې احسانمن نه شولې شاکره تا خو هم نمک داغ خان خوړلی شاکر صاحب ډېر په زړه پورې شعرونه ډېر ملګرو مینوالو دا خپرونه سر ته ورسېدله زموږ سره میلمه و شاکر صاحب د هغه سره زمونږ خپرونه سر ته ورسېدله پای ته ورسېدله انشاءالله تعالی که بې وفا سلګو د ژوند وفا وکړه د یوې بلې نوې خپرونې سره به ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږو تر هغه وخته پورې ما میاں ایاز احمد لا زما کیمرامین نوید پیدا له اجازت راکوي چې چرته م یې ښاد اوسئ آباد اوسئ د ژوند په موضوع کې اوسئ د لوی الله په امان پاکستان زنده باد